شروع کوم په نامه د هغه خدای چې بخښونکی مهربان او ډېر غیرتي ذات دی. قدرمندو پښتنو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پرون د سوات دپاره بلکې د ټول پښتون ولس دپاره توره ورځ وه. په امن غوښتونکو باندې یو خونړی برید وشولو، خودکش حمله وشوله چې د هغې په نتیجه کې په پاڅون کې شرکت کوونکي هغه تنکي ګلالي ماشومان، ځوانان، څوک چې په دې امید راغلي چې موږ د ریاست نه امن غواړو، د ریاست نه د ژوند تحفظ غواړو، هغوی ته دا نه وه پته چې هم په دغې امن پاڅون کې به په دوی باندې بلاست کیږي او دوی به د بدامنۍ ښکار کیږي، د ترهګرۍ ښکار کیږي، به شهیدان شولو. ملګرو، اوس که موږ د دې پیښې لږ په ډیټیل سره دغه وکړو، نو څنګه چې موږ دا پاڅون اناونس کړی د ریاست لخوا یو بدترین کریکډاون د ولسي پاڅون پر زلمو باندې زموږ په کورونو باندې شروع، زموږ سپین ږیرې بوډاګانې د ځان سره بوتللو، زموږ د ملګرو ترونه ورېرونه دای تاڼو ته بوتللو، خو د هغې باوجود موږ زموږ ملګرو دا عزم کړی چې په هر حال باندې به دا پاڅون موږ کوو. بیا چې موږ پاڅون شروع کړلو، نو د پاڅون نه مخکې پوسټونه به ستاسو ته مخکې هم تېر شوي وي چې څومره پولیس وو، هغوی راغونډ شوي وو د دې لپاره یو پریشر یې ډیولپ کولو چې پاڅون ونه شي، یا په پاڅون کې کم ګډنوال چې دي چې هغوی زیات شریک نه شي، دا ناکامه شي. څومره چې پولیسانو د هغوی په لاسونو کې سټیکونه وو، د هغوی سره هغه پروټیکټینګ شیلډز وو ورسره، کم چې د مظاهرې په دوران کې دوی استعمالوي، انسوګیسې هغه دغه ورسره ګنونه ورسره مکمل تیارۍ سره راغلي وو. بیا چې کله احتجاج موږ هلته کې هم خپله اندازه لګوله، احتجاج چې شروع د دوی سپیشل برانچ والا به راتللو، زموږ ملګري به یې هریس کولو، انفو به یې اخیستله، موبایل به یې نیولې، ویډیوګانې به یې جوړولې. موږ ته د پاڅون مشرانو ته، منتظمینو ته زموږ ملګرو وویلو چې تاسو به مطلب د پاڅون په دې منځ کې چې سپیچز وکئ، نو اوزئ به، ځکه موږ ته پته وه چې په موږ پسې پولیس راغلي وو. هېڅ سیکیورټي پاڅون له نه ورکوله، خو صرف په دې دغه باندې راغلي وو چې یاره موږ په دوی باندې کریکډاون وکړو. نو زموږ کم ذمهوار ملګري چې وو، بشمول زما، موږ د غیرت خان د سپیچ نه مخکې چې کم سپیچ و د هغې نه مخکې ووتلو، چې ځکه چې سپیشل برانچ والا او دا خلک زموږ نه تاو وو. موږ د خپل ځان خوندي کولو دپاره ووتلو. ډېر لرې چې ورسېدلو، نو خبر شولو چې دا خونړی برید شوی دی او د هغې په عمل کې پولسان دا ټول چې دی دا شهیدان شوي دي. اوس د سوات ټولو خلکو ته زه دا خواست کوم چې ریاست نه غواړي چې په پښتون بیلټ کې امن راشي. پرون تاسو ولیدله چې د امن پاڅون د ناکامه کولو لپاره اول چې کمې هلې ځلې د پولیسو په لاره دوی کولې چې هغه کامیابه نه شولې، نو بیا یې د ترهګرو نه دا کار واخیستلو چې پاڅون متنازعه کړي، د خلکو په زړونو کې یره خوره کړي. نو دغه برید چې دی هغه وشولو. خو د سوات ټولو غیرتي ولسونو ته دا خواست کوم چې او دا ډاډ ورله ورکوم چې مرګ په موقع باندې دی، په نیټه باندې دی. دا دماکې د دې شیزونو سره به ریاست غواړي چې دوی په شا شي او دلته کې د ډالرو کم یو ګیم چې دی هغه مخ په وړاندې بوځي. خو که موږ غلي شولو، زموږ حالات به بدل وي. داسې به وي څنګه چې په نورو ډېرو ځایونو کې په خلکو باندې کډې ویستلې دي، فوجي عملیات شروع دي، ډرون اټیکس شروع دي، چې په هغې کې ټیم اے او ټیم بي چې دي هغوی بچ وي، خو زموږ کم سیویلینز چې دي هغې شهیدان کیږي. نو غلي به نه کینو، خپل غږ به پورته کوو، خپله مبارزه به کوو، د مذمت په ځای باندې به مزاحمت کوو. زموږ د سوات ولسي پاڅون ملګري موږ هم په مشوره باندې لګیا یو ډېر زر به د مبارزې، د مزاحمت، د دې بدو پیښو پر ضد باندې خپل شیډول موږ اعلان کوو، په ټول سوات کې به اعلان کوو، بلکې د ملکنډ ډیویژن په نورو اضلاعو باندې هم موږ غږ کوو چې تاسو هم زموږ سره په دې احتجاجونو کې شریک شئ، په خپلو ضلعو کې، په خپلو تحصیلونو کې د دې خونړي پیښو پر ضد باندې تاسو هم احتجاجونه وکړئ. د دې سره سره د سوات قومي جرګې مشر محترم مختیار لاله یوسفزۍ هم اعلان کړی دی چې په راروانه جمعه باندې به په نشاط چوک کې د سوات ټول ولسونه راوځي او ریاست ته به دا پیغام ورکوي چې ستاسو دا کومې ډرامې چې دي دا نور د برداشت نه دي. په سوات کې موږ امن غواړو، بلکې په ټول پښتون وطن کې موږ امن غواړو. د سوات ولسي پاڅون هم د دغې
احتجاجي مظاهرې سره مکمل حمایت دی. زمونږ باندې چې څومره وي هغه کا کمپین وي، هغه کا هلته کې تلل وي، هغه کا هر سره وي، سوات ولسي پاڅون به په هر میدان باندې د خپلو مشرانو سره، د خپل ولس سره، د خپل وطن سره موجود وي. په تاسو ټولو پښتنو باندې هم غږ کوو چې راشئ په هر حال باندې د احتجاج کامیابول چې دي دا زموږ د غیرت امتحان دی. که فرض کا منګه ویرېدلو نو د ریاست یا د پښتنو د دشمنانو چې کم سازش دی چې پښتانه ویرېږي په دې باندې بیا لوبې کوه، ګیمونه کوه، اپریشنې کوه، نو هغوی به په هغې کې کامیابه شي. راځئ چې دغه خلک ناکامه کړو، د سولې، د امن او د خپل اختیار غږ پورته کړو. سترګې په لار به یو ټولو ولسونو ته نشاط چوک کې پر روانې جمعې په ورځ. ډېره مننه.